ولسمشر غني وایي که د عبدالله او نبیل تورونه کمپایني ثابت شول باید بندیان شي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ښاغلي غني د ازادۍ راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو عبدالله او رحمت الله نبیل د ادعاو په هکله چې د خلیل الله پیروزي د خوشي کېدو پاړی کړي باید ځانګړې محکمه جوړه شي. ولسمشر محمد اشرف غني چې د دویمې دورې لپاره د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی وایي چې د تدارکاتو په برخه کې هیڅ فساد نشته. ولسمشر غني وویل که د عبدالله او رحمت الله نبیل دا ادعاوې د ټاکنیزو مبارزو برخه وي باید ومني چې محاکمه شي او زنداني شي. په همدې حال کې کاندید عبدالله د ولسمشر غني د څرګندونو په غبرګون کې په کابل کې په یوې غونډه کې ویلي دي چې دوی چې څه ویلي په خپلو خبرو ولاړ دي. دغه تورونه وروسته تر هغه پیدا شول چې امریکا اعلان وکړ چې 100 میلیونه امریکایي ډالري په افغانستان کې د برېښنا د یوې پروژې لپاره ځانګړي کړي وو. بیرته د امریکا مالي وزارت ته ګرځولي دي او 80 میلیونه نور ډالر چې افغانستان سره د مرستو ژمنه شوې افغان دولت ته نه ورکول کیږي. ښاغلي غني همدارنګه په خپله مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د مرستو اداره USAID یوه تر ټولو بې کفایته اداره ده او زیاته یې کړه چې د دې ادارې د هر ډالر مرستو لسمه برخه هم د افغانستان ولس ته نه رسیږي. جمهور رئیس غني وویل USAID په تېرو 5 کلونو کې ماته هیڅ راپور نه دی راکړی. ما څو ځله د امریکا له ولسمشر نه غوښتي چې د امریکا کانګرس او مدني ټولنې یو بې پرې کمیسیون دې راشي او د دې ادارې د مؤثریت په هکله دې څېړنې وکړي. په هر حال تاسو د نبیل او عبدالله د تورونو او د ولسمشر غني د خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.